دې ولایت کې ګیلان ولسوالي ده. الحمدلله خلک ډېر خوشحاله دي، مجاهدین هم ډېر خوشحاله دي. موږ له عامو خلکو سره ډېره ښه ګزاره کوو. دا ولس ته دا ډېر ځورېدلی دی، ډېر تکلیفونه یې کړي دي. نو موږ ماشاءالله د مشرانو له خوا امر ده، موږ له دوی سره ډېر اخلاص کوو، ډېره ګزاره ورسره کوو، ډېر تکلیف ورسره کوو. الحمدلله. دلته طالبان د حکومتي عسکرو په پاتې شویو لنجر موټر او ټانګونو کې ګرځي. هغه ادعاوي چې ګواکې طالبان نیول شوي موټر پاکستان ته لیږدوي، د امین په نوم دغه طالب ځوان یې پوچ تبلیغات ګڼي او ناسم یې بولي. نه، دا خبره سیده دا د دښمن پوچ تبلیغات دي. الحمدلله دا مجاهدین ډېره ښه ساتنه کړې، دا یې مسؤلینو ته ورکړي دي، هر چا ته یې ورکوي هم نه. مجاهدین یې ډېر ښه ساتي ماشاءالله، ډېر احتیاط ورسره کوي، ځکه دا د بیت المال حق ده، ټول مسلمانانو په دې کې حق شته. د غزني د ګیلان او مقر ولسوالۍ په بازارونو کې اوس خلک د طالبانو په شتون کې په آرامه فضا کې د خوشحالۍ ژوند کوي. موږ خو ډېر خوشحاله یو، اوس یې امن یو، غلا ملا شی نه یي، موږ ډېر خوشحاله یو. نه د دې